أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سورة البقرة شپږم نمبر آیت، اوله سپارات، اوله رکوع. مخکې محترم الله جل جلاله د مؤمنانو چې خالص مؤمنانو د هغې شپږ صفات او دوه فایدې، یو د دنیا چې هغه هدایت دی د الله د طرفه، او یو د آخرت فایده چې هغه فلاح ده، د دې ذکر وشو. اوس هغه دویمه ډله چې هغه خالص کفار دي د هغې تذکره الله جل جلاله فرمایي. او ګورئ دلته واو نه دی راوړی منځ کې، ځکه دا بېله ډله ده او مؤمنان بېله ډله دي، نو دی په هغې عطف کړی نه دی، مستقل ذکر کوي. الله فرمایي ان یقینا الذین هغه کسان کفرو چې کافران دي د ضد د وجې نه. دلته ورسره دا یو ټکی مراد دی، رستو د هغې وضاحت کوو انشاءالله، چې ان الذین کفروا عنادا، هغه کسان چې د ضد د وجې نه کفر کوونکي دي لکه ابو جهل او ابو لهب پشان. الله فرمایي سواء برابر ده علیهم په دوی باندې برابر ده، منه دی د پاره برابر ده. انذرتا یرا ورکول ستا هم دوی لرا، ام یا لم تنذر یرا نه ورکول ستا هم دوی لرا. دا دواړه حالتونه کته دی لیره ورکې او کنی ورکې، نو یا رسول الله دی د پاره دا برابر ده. لا یؤمنون، دی ایمان نه راوړي په الله جل جلاله باندې. دا د ضدي کافر حال الله ذکر کوي چې ضدیان خلق هغه ایمان نه راوړي، که ته ورته ډېرم نصیحتونه وکړي یا رسول الله او ډېره یره ولا ورکي، خو دی ایمان نه راوړي. خو د دینه مراد محترم هغه ضدي کافر دي، ځکه نبی علیه السلام چې دعوت وکړو نو ډېر کفار مسلمانان شو، خو هغه کفار مسلمانان نشو چې هغې کې ضد موجود و. اوس هم محترمو دا تاسو وګورئ، کوم خلکو کې چې ضد وي، عناد پکې وي، هغې ته دا قرآن ته د الحمدونه والناس پورې ټول ووایه، او بخاري او مسلم او نور د احادیثو کتابونه، خو چې کوم خلک په ضد ولاړ دی هغې ته هدایت غالبا نه کېږي. او کومو خلکو کې چې ضد نه و، عناد نه و، عمر رضی الله تعالی عنه ګوره څومره جلالي صحابي دی او څومره غوسناک، لیکن چې ضد پکې نه و الله ورته ایمان نصیب. ابو جهل ابو لهب کې ضد موجود و، نبی صلی الله علیه وسلم سره هغه تربورولي چیړله، نو د هغې د وجې نه الله جل جلاله ورته اسلام او ایمان نصیب نه کو. نو الله فرمایي چې دا کوم کافر خلق دي نو سواء علیهم، منا مستوین علیهم، په دی باندې برابر دي. دا مصدر په معنا د اسم فاعل سره مستوین علیهم، په دی باندې برابر دي، منا دی د پاره برابر ده، که ته یره ورکې که نه ورکې، خو تا د پاره برابر نه ده. ګوره داسې ونه فرمایل چې سواء علیکا، بلکې سواء علیهم، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام ته الله فرمایي چې ته دعوت کوه، په هر حال به تا ته فایده ملاویږي، که دا خلک ایمان راوړي او که راونړي. داعی که دعوت کوي، که څوک خبره اونه مني او که اومني، په دواړو حالتونو کې دله الله جل جلاله اجر ورکوي. خو چې چا ومنله فایده یې خپله وکړه، که چا ونه منله نقصان یې خپل وکړو. نو د داعي په دې کې څه کمې انشاءالله چې نه راځي. د سورې تاسو وګورئ د بني اسرائیلو دا حالات، نهمه سپاره سورې اعراف کې الله ذکر کړي چې هغه کومو بني اسرائیلو به ښکار کولو. بعضې خو داسې وي چې هغې به د خالي په ورځ باندې ښکارونه کول، بعضې داسې وي چې هغې به نه کول خو نور خلک هم نه منع کول، او درېیمه ډله هغه وه چې خپله به هم نه کول نور به هم منع کول. نو د دویمې ډلې د درېیمې ته وویل چې مړه پرېږدئ هر سړی به خپل کار کوي، تاسو دې ته څه له دعوت کوئ؟ نو هغې ډېر ښکلی جواب ورکړو. هغې ورته دا وفرمیل وی قالوا معذرة الى ربهم، مونږ دا ځکه وایو چې الله جل جلاله ته به خپل عذر پیش کوو،
ولعلهم يتقون او کې دې شي دی هم متقیان شي کې دې شي دی هم ویریږي د الله جل جلاله نو د احکار پرې دي معذرة الى ربکم ستاسو رب ته به مو عذر پیش کو چې الله مو خپل غاړه خلاصه معذرة الى ربکم او یا ولعلهم يتقون کې دې شي دی منم شي نو ګوره دعوت کې د دوه فائدې شته چې زمون غاړه خلاصيږي عالم له الله علم ورکړي دي دنه الله تاسو کوي چې کله د حق دعوت یو ځای کې ضرورت یو دی نه نو چې ته دعوت کې ستا په یو غاړه خلاص شي دویم دا چې خلکو تم الله جل جلاله چې چا کې خیر اخی هغې ته فایده میلو شي نو دلته ګوره سواء علیهم د دې دپاره برابر ده تا دپاره نه یا رسول الله تعالی به الله اجر په هر حال درکوي انذرتکم کې دې کې دا انذرتهم کې حمزه استفهامیه دا د تسویه دپاره د برابروالي او کله چې حمزه د تسویه راشي د برابرولو دپاره نو دلته که حرف مصدر نم وي نو هغه فعل نه مصدر جوړیږي د عربي قاعده ده نو انذرته د دینه انذار به جوړ شي نو معنا به دا شي او دا به د سواء فاعلی سواء برابر د علیهم دوی د پاره انذرتهم استایر ورکول دوی ته ام یا لم تنذر استایر نو ورکول هم دوی ته دا دواړه حالتونه برابر دي کدی منی ک نیمنی په دواړو حالتونو کې کته دعوت کې انذار ورکې کنه ورکې خو دی خبر نه منی لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي دا محترم د کفارو حالت نو دلته ابن عثیمین رحمه الله دی تفسیر کې لیکلی دی تفسیر القرآن العظیم د ابن عثیمین رحمه الله چې کوم خلکو مسلمانان دي او هغې ته وعظ فایده نه ورکړي نصیحت ورته وشي او انذار او یره ورکړی شي او په ده باندې اثر نه کوي نو ګورئ دکې هم د کافرو یو صفت راغلی دی ځکه کافرو هم دی یرې ورکولو څه فایده ورنکړه او چې مؤمن سړی دی او هغه هم دا یره او دا زیری فایده نه ورکوي قرآن او سنت په اثر نه کوي نو دا دې په خپل ایمان ویریږي دکې د کافرانو یو صفت راغلی دی دې وخت کې تاسو وګورئ محترم زموږ د اکثرو خلکو دا حال دی قرآن بیانیږي احادیث بیانیږي د خلکو پروام ني نو دا د کفارو یو غلط مرض دی چې مونږ ته رانقل شوی اوس الله جل جلاله وجه ذکر کوي چې دا ولی په دې د دې د حالت برابر دی هغه دی آینده درس کې انشاءالله بیا بیانو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك